له پاکستانه راستنه شوو کډوالو ځوانانو ته د کارموندنې په موخه پیاجو رکشاګانې په ځانګړي تخفیف او ارزانه بیه ورکول کیږي. هغه کم کډوال چې له پاکستان نه راځي هغوی ته موږ ډېر ځانګړی تخفیف ورکوو، ډېر په کمو پیسو باندې هغوی ته موږ رکشا تسلیموو تر څو هغوی وشي کولی یو ښه حلال رزق خپل کورنۍ لپاره د ورځې په پای کې حلال رزق پیدا کړي. ان شاء الله چې نور به هم دوام ورکو، خاص کر هغه ورونو ته چې نوي د ګاونډیانو هیوادونو نه راځي دې لپاره هم بیا خاص ځانګړی تخفیف نیولی تر څو چې دې سره د تشویش نه وي چې کار زمینه څنګه برابره شي، او الحمدلله هغې ته به ان شاء الله موږ مشخص او ځانګړی تخفیف ورکو. کابل کې د شریف نبی ګروپ شرکت له لوري د پیاجو رکشاو چلوونکو ته د لاټرۍ یو لوی پروګرام جوړ شوی و چې د یوې شفافې پروسې په لړ کې لسګونو هیوادوالو ته موټر سایکلونه، موبایلونه، ګازي بخارۍ او نورې جایزې ورکړل شوې. د دغه شرکت مسؤلینو وویل د دې لاټرۍ موخه د پیرودونکو هڅولو چې د شرکت کیفیت لرونکي محصولات وکاروي او همدارنګه د رکشا چلوونکو ستاینه وکړي چې د ښاري ترانسپورت په برخه کې هغوی مهم رول لوبوي. موږ نن کورکشي کېدله د ټوله پیاجو او رشکو ته مو کورکشي وکړله او دغه لاس بخارۍ مو ورکړې او لاس دانې مو ویلې ورکړلې او 3 موټر سایکلې مو ورکړلې چې ټولو نفرو ته اوس توجیه شولې. پروګرام چې و د کې 500 تنو ګډون کړی و، موږ دې ته مختلفې ډالۍ ورکړې لکه موټر سایکلونه، هوشمند موبایلونه، بخارېګانې او همداسې نور ډالۍ موږ دې ته ورکړې. د مراسمو ویناوالو وویل ډېرې رکشا چلوونکي د ټولنې له بېوزلو طبقو څخه دي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. دا ډول پروګرامونه کولی شي د دوی لپاره هڅونه وي چې خپل کار ته دوام ورکړي. چې د دغه غریبو سره د نورو کومکونو دغه مو کې ایسب نبی الله ته خدای ډېره ورکړې ده. غیر د دې د رکشونه په دې رکشوانانو کې ایسب نبی الله به اوري دومره غریب خلک دي چې د حد نه زیات، نو د دې په خاطر باندې کوم زکات او خیرات او دا شیان چې کېږي هغه هم د دغې نمایندګۍ په ترو باندې د دغه خلکو سره کومک کوي. شرکت رئیس حمید الله وویل زموږ موخه سالمه سوداګري، خلکو خدمت کول او د پیرودونکو ستاینه ده. موږ په صنعت او تولیدي سکتور کې کار کوو او هغه رکشاګانې چې موږ بازار ته معرفي کړي دي د لوړ کیفیت، ټیټ مصرف او قوي انجنونو هم لري. شرکت په اړه باید ووایم چې له لسګونو کلونو را په دې خوا په مختلفو برخو کې کار کوي، په تولیدي برخو کې، په صنعتي برخو کې، او تلې هڅه دا وه چې وشو کولی موږ خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو، کاري فرصتونه ایجاد کړو او د یو خپل ځان باندې باسي افغانستان په لور باندې کار وکړو. او په دې برخه کې مختلف شرکتونه د تولید په برخه کې شریف نبی ګروپ له خوا نه ایجاد شوي دي او خلکو ته پکې کاري فرصتونه مهیا شوي دي. په مستقیم او غیر مستقیم ډول له 10,000 کورنۍ نه ډېرو خلکو ته ګټې رسېدلې دي. د شرکت مسؤلینو ویل دا پروګرام یوازې د لاټرۍ نه دی بلکې د هیواد د زیارکښو رکشا چلوونکو لپاره زموږ د ملاتړ ښکارندویي کوي. موږ هڅه کوو چې د کیفیت لرونکو وسایلو په چمتو کولو سره ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړو. کوم مهاجرین چې نوي وطن ته راځي د دې لپاره یې ځانګړی تخفیف په نظر کې نیولی تر څو دې ته د کار زمینه برابره کړي. او الحمدلله اوس موږ هم ویاړو چې موږ سره په زرګونو ځوانان په کار بوخت دي، هر یو خپل فامیل ته حلاله نفقه ګټي. د دې لاټرۍ ګټونکو بېلابېلې جایزې ترلاسه کړې او د پروګرام چاپیریال د ګډونوالو له خوښۍ او تود هرکلي څخه ډک و.